معامله نه ده، دا ډېره نازکه وي. د هغې وجه دا ده زموږ یو استاد محترم دامت برکاتو هغه موږ ته فرمایل چې تاسو کله وړو ته سبق وایئ ماشومانو ته نو واړه مه ټکوئ، وښئ مه، کوم چې نابالغ دي دا مه وښئ، دوی له سزا مه ورکوئ. وایي ځکه چې وایي که غټ سړی وي هغه ته معافي وکړي نو معاف به دي کړي الله جل شانو، او که ماشوم دي وو نو که هغه ته معافي کوي نو هم درته نشي کولی، ځکه ماشوم د نابالغه معافي نه کېږي. ګورئ، او که غټ شي بالغ شي ته به یې زه ورته معافي وغواړم نو بیا هم معافي نه کېږي، ځکه کېدای شي هغه له حیا ورغلي او ته یې معاف کړی او داسې معافي نه کېږي. ماشومان داسې وال او ټکول نه دي پکار چې هغه شي زخمي شي او خوږ شي او هډوکي وله مات کړي سړی او زخم او اینی پې راماتې کړي، لکه دا قاریان کوي اکثر دا چل دا قاریان ډېر ظالمان دي، په خپله وال ټکول خوړلي. دا ولې کېږي یاره؟ داسې ولې کېږي؟ تاسو ته پته شته؟ قاریان ولې وال ټکول کوي او دا مونږ ولې والو ټکول کوو په کورونو کې؟ دا ماشومان مو دا یو دا بل. وجه دا ده چې دنیا د ټول نه مشکل ترین څیز چې دی هغه د چا تربیت کول دي، او زمونږ نه دا زورونه نه کېږي چې هر چا ته به نصیحتونه او تربیتونه به یې کوو، ځان به کړو، ځکه مونږ ټول عمر په اسانۍ او په تیاره باندې عادت شوي یو. نو چې زمونږ د تیارې خلاف کېږي، زمونږ د سستۍ خلاف څوک کار کوي، نو مونږ بیا ډنډه راچوته کړو او سپېړه وباسو. کله چې په تربیت کې انسان ناکام شي دی به چوکۍ ته لاس کوي، دی به سپېړه وباسي، دی به ګزار کوي. دا چې کله دی په تربیت کې ناکام شي نو دې کې به انتهایی احتیاط کوي چې کوم ماشوم وي نو که هغه رشته دار دی او که رشته دار نه دی، او که دی ماشوم یې زموږ استاد وي او دا تا وټکو چېرته او بیا ته دی معافي کوي، هم د ده معافي درسته نه، ځکه د نابالغه معافي هغه صحیح کېږي نه. او دغه شان که دی چې ته بالغ شي او بیا تا معاف کوي بیا هم معافي نه کېږي، ولې کېدای شي د حیا او د شرم د وجې ته معاف کړی نو بیا هم درسته نه ده. ځکه زه بار بار دا خبره کوم چې دا کم خلک دا روغې کوي که نه، دا روغې جوړې دوو کسانو شروع شي او بیا روغې جوړې کوي، یو مالدار یو غریب وي، نو مولي صاحب منځ کې لړ شي هغه د دواړو کسانو روغه جوړه کوي او مالدار ته وایي چې ته به یو دیګ پوخ کړې او قصه ختمه، بس هغه وایي مولي صاحب راغلی راشه معافي کړه. دا معافي خو درسته نه ده، هغه د مولي صاحب د حیا د وجې نه معافي کړې ده چې حیا وله ورځي نور څه لارو سره نشته، بس هغه وایي او هغه چاته مې هم چې څوک د جرګو له ځي چې د خدای دپاره دا ظلم دا دروازه مونږ کلاو کړې ده. ګورې دا څوک چې فیصلې کوي د خدای دپاره داسې فیصلې مه کوئ چې څه شریعت وایي هغه فیصله ده. بس شریعت وایي دنې سپېړه ایستې ده په ظلم سره، هغه دې دې سپېړه وباسي قصه به خلاص شي. هغه له اختیار ورکړه، ستا خوښه ده، زه راغلی یم روغې جوړې له مولي صاحب به داسې وایي زه راغلی یم روغې جوړې له. قرآن دا وایي معافۍ باره کې دا وایي چې والعافین عن الناس، او د معافۍ باره کې دا دا فضایل دي، دا دي دا دي، هغه دې م ورته وایي. خو دا دې م ورته وایي چې قرآن دا ویلي دي چې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، ای عقل والو ستاسو زندگی په دې کې ده چې د بل نه بدل والي. څنګه چې د معافۍ اعلان قرآن کړی دی دقه شانتې قرآن مجید د بدلې اعلان هم کړی دی، او دا ظلم کوي د جرګو والا چې به خلکو پسې لاړ شي او غریب مجبوره کړي په معافۍ باندې طریقه. دا خو شریعت نه دی. صلح راوستل د خلکو په منځ کې دا الله جل شانو ته خوښ عمل دی، خو په صلح کې د صلح په جامه کې په بل باندې ظلم کول دا ظلم نه بدتر دی. خبره مې دا کوله چې د دې ماشومانو په والو کې او په ټکولو کې ګوره دا شریعت نه دی، دا د شریعت خلاف دي دا کارونه. البته دومره دا شریعت اجازت ورکړی دی. مشکات شریف کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تقریبا قول دی، عبدالله ابن عمر صاحب دی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قول دی چې هغه فرمایل چې ضرب الصبیان کسقی البستان، ماشوم له سزا ورکول دا داسې دي لکه باغ له او پټي له اوبه ورکول. خو د والو مطلب دا نه چې خپل لاس په علمات کې، د والو مطلب دا نه چې اینی به پې سسیږي. یو دا خبره، دا خو یو طرف ته خبره شو. بل طرف ته دا هم غټ ظلم دی چې چېرته استاذ ماشوم له سزا ورکوي او دا ظلم کوي، دا هم درسته نه ده. سزا یو خپل ترتیب دی، شرعي ترتیب دی، قرآن او حدیث بیان کړی دی. که په هغې حدودو کې دننه سزا ورکوي درسته ده، او که د هغې حدودو نه بار ورکوي نو چېرته هم درسته نه ده. صحیح ده؟ زیات نه زیات یو سزا ورکومه دا خطونه نه دي، دې نه واړه داسې راکاږمه که نه دا ډېر درد کوي. صحیح ده؟ نو ورزش یې موشي ورزش یې موشي، زه ته هم دې سره د دماغ دا رګونه کلاویږي. دا داسې وال به نه ورکوي چې هغه زخمي شي غریب، داسې حدودو نه بار کار به نه کوي. سخر کره تلینین د ماما کره تلینین د پلانکی کره تلینین د پلانکی کله تلینین. هلک د خدای مسلمانه 10 ورځې سبق ته قضا شو نو دا به دې ورته هغه نیکه ښیي، دا به ورته بیا څوک ښیي. نو زه کله ناکله د یو ماشوم د وجې د 10 ماشومانو سبق خراب شي، ځکه هغه په یو ګروپ کې
تجوید سبق داسي چې په یو ګروپ کې ګروپ نه چې 10 ورځې ماشوم نه راځي او هغه ته سبق نه ښیم دام ظلم دی او که ښیم یې ورته هغه شته نه په کلاس کې او 10 ورځې چې دې سبق قضا کېږي دام ظلم دی خدای مسلمانه ما ولې په امتحان کې چې هغه سړي ته چا وی یو مولا چېرته چا کره میلمه شوی و ورته یې وی څنګه چللی مولي صاحب وایي چرګ دله پوخ کم کالوا او سوچ کوئ خدای داسې اریان کړه لکه زه چې د اریان کړم نه دا چل کېږي کله ناکله داسې نه وي په کار ښه نو استاز لم ډېر زیاته د حکمت نه کار اخیستل پکار دي او والدینو لم ډېر زیات د حکمت نه کار اخیستل پکار دي ښه په دې مسله کې نه هله ماشوم بیا ترقي کېدای شي ماشوم ترقي